بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. صدق الله العظيم. اللہ جل شانہ فرمائی ومن يعمل سوءا ومن او اغا انسان يعمل چه اوکی سوءا یو بدی او یظلم یا ظلمو کی نفسه پخپل ځان ثم بیا یستغفر الله یستغفر طلب د بخنیو کی الله د الله نه ثم بیا یستغفر الله بخنو غوړي د الله نه یجد الله دیب عمومی اللہ لرا غفورا بخون کے رحیما مہربانا. ومن او اغسوک یکسب چوکی اثمن یو گناہ فانما پس بیشکا یکسبه دا اکل دا گناہ علی نفسه پخپل زان باندی. وکان اللہ او دے اللہ علیما پویا حکیما حکمت والا. ومن اغسوک یکسب چوکی خطیئتا یو خطا او اثمن او اثمن یا یو گناہ ثم بیا یرمی اولی به پا اغیبان بریئن یو بری انسان یو ناخبر انسان فقد احتمل پس دبار چوت کو فقد پس پا تحقیق سر احتمل دبو چوت کو بہتانا د بہتان و اثمن مبینا او د ښکاره ګناه و اثمن ګناه مبینا ښکاره. الله جل شانو فرمای چا چې یو بد کار وکړو یا ظلم په خپل ځان باندې وکړو بے توبه ویسته نه الله جل شانو به د توبه قبول کړي ځکه الله بخون کې مهربان دی. بیا الله جل شانو فرمای چا چې ګناه وکړه د ګناه وبال هغه په ده باندې الله جل شانو پوه دی او حکمت والا دی. او چا چې یو خطا وکړه یا یو ګناه وکړه او بیا هغه په بل باندې ور وتپله او هغه سړی د ځان نه خبر نه نو دې ته بهتان وایي او دا ډېره ښکاره ګناه ده لویه ګناه ده. نننی سبق هغه د یو څو څیزونو باره کې ده. لومبی هغه د توبه او د استغفار باره کې ده چې الله جل شانو د هر چا توبه قبلی کنا. دویم چې یو انسان ګناه کوي نو دا ګناه د دې نقصان چاته وي. او دریم یو انسان ګناه په خپله وکړي او د بل د بدنامۍ کوشش کوي او سړی د ځان نه خبر نه وي د دې څومره ګناه ده. دا درې خبرې. لومبی خبره الله جل شانو فرمای ومن یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفورا رحیما. کم سړی چې یو بد عملو کی یا ظلمو کی پزان باندې بیا د توبه وباسي الله ته نه الله جل شانو هغه په داسې حالت کې دته میلاو شي چې بخون کې مهربانه وي یعنی توبه به مولا قبول کی الله به پر رحم وکي. دا لومبی خبر ده. الله جل شانو فرمای چې چانه ګناه وشي بس توبه دی وباسي زه توبه قبلوم توبه قبلون کې مهربان یم. الله جل شانو د هر چا توبه قبلې. هر انسان چې د هغه نه ګناه وشي که وړه ګناه ده که لویه ګناه ده او چې دی الله جل شانو ته وایي ما معاف کنه الله جل شانو معاف کوي. که دی یو ګناه وکړي او که ډېر ګناهونه وکړي
که په پټه ګناه وکړي او که په ښکاره ګناه وکړي خو چې دی بیا توبه وباسي نه الله جل شانو قبلوي د توبه. الله جل شانو ډېرو غټو غټو خطاکارو ته ګناهونه معاف کړي دي. د حضرت موسی علیه السلام په زمانه کتابونو د بنی اسرائیلو څه واقعات ذکر کړي چې مفسرینو حضرات او څه تاریخ علماء کرامو نو په بنی اسرائیلو کې قسم قسم واقعات هغه انسان ته ملاویږي کله چې د هغې مطالعه کوي. او محدثینو حضرات هم بعضې احادیث هغه داسې د بنی اسرائیلو د زمانې هغه نقل کړي دي چې په هغې کې د توبې او د استغفار یو بهترین ترغیب دی. د موسی علیه السلام په زمانه کې یو سړی و 40 کاله د الله جل شانه نافرماني کړې وه، مسلسل 40 کاله چوټي پکې نه وه کړې په ګناه کې چوټي نه وه کړې 40 کاله مسلسل لګیا. الله جل شانه د موسی علیه السلام په زمانه کې باران هغه ودرو، اسمان وبیا وچکړې، وریځې ختمې کړې، خلکو فریاد شروع کړه، جړاګانې شروع کړه خدای باران وکړي. موسی علیه السلام یا الله حالات ډېر زیات خراب دي، سوکړه ده، مونږ ستانه دعا کوو د باران دپاره. الله جل شانو فرمایل ټیک ته خپل نارینه زنانه واړه بوډاګان څاروي دا ټول بهر یو میدان ته راوباسئ او بس استغفار وکړئ او الله جل شانه نه باران وغواړي، الله جل شانه باران درکړي. مونږ چې څه ته صلات الاستسقا وایو چې هغې کې مونږ استغفار کوو او نورو مذاهبو والا باقاعده په هغې کې مونځ کوي. نو موسی علیه السلام استسقا له ووتو او بیا هم باران ونه شو. موسی علیه السلام فرمایي یا الله تا خو ما ته وایي چې اوس په باران راځي او باران به کېږي، اوس باران نه کېږي. الله جل شانو فرمایل ستا په دې مجلس کې یو سړی ناست دی او څو پورې چې دا سړی د دې مجلس نه نه ایستی هغې پورې زه باران نه کوم. هغه سړی دی چې 40 کاله مسلسل د الله نافرماني کړې وه. موسی علیه السلام ودرېدو خطبې ته، اواز یې وکړه لکه په تاسو کې یو منځ کې یو سړی موجود دی او ډېر خطرناک دی، یو خبیث ته پکې ناست دی او اوزه الله جل شانو فرمایي چې باران نه کوم، ته وځه نو هله به باران کوم. اوس دی وایي یا الله که نه وځمه په زړه کې وایي خو باران نه کېږي او که وځمه بې عزته کېږم، خلکو ته به پته ولګي چې ما څه چل کړی. دا الله جل شانو ته لاس وت کړه یا الله عصیتک 40 سنة فامهلتنی، یا الله 40 کاله مې نافرماني کړې او تا مهلت راکو، فجئتک تائبا فاقبلنی، اوس خو توبه وباسم بس ته قبول یې که نه. بس د ده دا الفاظ ویل او وریځ راله باران شو. موسی علیه السلام له بیا غوسه ورغله یا الله سړی ونه وته په ما داسې اعلان وکړو. الله جل شانو فرمایل د چا د وجې مې چې د باندې باران نه کو د هغه د وجې مې د باندې باران وکړو. د چا د وجې چې مې د باندې باران نه کو باران مې نه ودرولی و او وریځې مې نه لرې کړې وي، د هغه د وجې مې په تاسو وریځې راوستې او باران مې د بانو. نو داسې ویلي و عصیتک 40 سنة فامهلتنی، یا الله 40 کاله مې مسلسل ستا نافرماني کړې او تا ماته مهلت راکو، فجئتک تائبا فاقبلنی، یا الله اوس خو راغلی یم بس توبه وباسم، اوس مې معاف کړي که نه، اوس مې قبول کړي. الله جل شانو باران. ترمذی شریف کی روایت تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چې ستاسو نه په مخکینی امتونو کې یا په بنی اسرائیلو کې یو نوجوانو کفل هغه ټول عمر ډېره عجیبه زندگی تېره کړې وه. هغه نوجوان انتهایی مالدارو، هر شپه به خپل محل ته
دومره سره زر سپین زر به خرج کړه چې څومره ښکلې جینۍ به هغه به هره شپه راوسته د خپل ځان خواله، هره شپه نوې نوې. بیا یو جینۍ راله یو شپه او چې د دروازې بندې کړې هغه په ژړا شو. هغه ته ولې ژاړې؟ وایي زه بدکاره زنانه نه یم، خو زما په خېټه کې روټۍ نشته، زما بچي وږي تږي دي نه، زه د هغې د وجې راغلی یم او تا ته مې خپل تن کېښودو. د کفل د سترګو نه اوښکې روانې شوې او هغه ټول مال او دولت یې وله ورکړو، ته لاړ شه او د نن نفس زما توبه او زه بیا دا شی نه کړو. هسې عجیبه قسمت یې ځینو خلکو په دغه شپه باندې کفل وفات شو. خلکو ته پته ولګېده، هېڅوک یې خواله نه راتله، رشته داران، ګاونډیان، کلیوال. الله جل شانو حضرت موسی علیه السلام ته وفرمایل لاړ شه او د کفل جنازه ته په خپله باندې وکړه، د کفل جنازه په خپله باندې وکړه، ځکه ان الله سبحانه وتعالی قد غفر للکفل. الله جل شانو کفل معاف کړی دی، بس داسې مضبوطه توبې ایستې ده. حالانکې د هغه کردار خلکو ته معلوم و، د هغه اعمال خلکو ته معلوم و، هېڅوک یې خواله نه راتله. الله حضرت موسی علیه السلام ته وفرمیل لاړ شه ته جنازه وکړه، نه دی راضي شو. داسې عجیبه د الله جل شانه مهرباني، داسې توبه قبلونکې ذات، ته به حیران شي. یا رب ان عظمت ذنوبي کثرة فلقد علمت بأن عفوك اعظم. ابو النواس شاعر ویلی یا الله که زما ګناهونه ډېر زیات دي خو ستا د رحم نه خو سیوا نه دي که نه. یو طرف ته ستا رحم دی، بل طرف ته زما ګناه ده، زما ګناهونه خو ستا د رحم نه سیوا نه شي کېدی. ان کان لا یرجوک الا محسن، یا الله که صرف نیکوکار خلک او دیندار خلک هغه ستانه امیدواري او ستانه امید د رحمت ساتي. فمن الذي يدعو ويرجو المجرم، خدای زما غونته کې مجرمانان د هغې خو بل خدای نشته، ته یو خدای بس. مالی الیک وسیلة الا الرجا، یا الله زما سره خو هېڅ نشته او صرف امید مې دی ستانه چې ته به ما وبخې. فاذا رددت یدي فمن ذا یرحمو، یا الله که لاس ته چوتم دا ته ماته وایې چې واپس کا، نو ما ته بل رب وښایه چې زه د هغه خواله لاړ شم، د هغه نه دعا وغواړم. بل رب خو نشته زه چاته لاسونه هغه پورته کړم، د چا نه وغواړم. یا الله جل شانو ډېر بخونکی مهربانه ذات دی. دلته چې الله جل شانو فرمایي ومن یعمل سوءا، چا چې یو بد کار وکړو او یظلم نفسه، یې په خپل ځان باندې ظلم وکړو، ثم یستغفر الله، بیا د الله نه بخښنه وغوښته، یجد الله غفور الرحیمه، دی به الله عمومي بخونکی او مهربانه. دا آیت مبارکه د دوو کسانو بارکې الله جل شانه نازل کړی. مفسرین حضرات فرمایي یا هغه مخکینی انسان کم چې غلا کړی و او بیا په یو یهودي باندې ورړوله، هغه ځان نه خبر نو او په هغه باندې غلا ورړوله، نو الله جل شانو فرمایل چې دا کم انسان طعمه د غلا کړې ده د خپل ګناه ده او بل ته نقصان رسولی چې بل باندې بهتان لګولی دی، دا دویمه ګناه. او من یعمل سوءا، چا چې یو غلط کار وکړو، سوء اصل کې هغې کار ته وایي چې بل ته تکلیف ورسي، بل ته تکلیف ورسي دي ته سوء وایي. ومن یعمل سوءا، چا چې یو بل کار وکړو یعنی متعدي ګناه، د چا څه پټول، د چا نه څه غصب کول، د چا نه غلا کول، دې ته سوء وایي. دا متعدی الله جل شانو او گناه ذکر کوي. او یظلم نفسه، دا الله جل شانو اللازمی گناه ذکر کوي چې کوم متعدی نه ده، یعنی بل ته نقصان ورسو. ومن یعمل سوءا، لکه دې سړي غلا کړې وه بل ته نقصان رسول. او یظلم نفسه، یا په خپل ځان من ظلم وکړي. دې څه مطلب چې دې سړي په دروغ قسمونه خوړل نه ځان یې تباه کو چې ما غلا نه ده کړې، دا دې پلان کې کړې، نو بل ته نقصان رسول، دا یعمل سوءا. او یظلم نفسه، په دروغ قسم خوړل دا ځان ته تکلیف ته چې آخرت تباه کوي انسان د خپل ځان. نو من یعمل سوءا، چا چې یو بد کار وکړو، چا چې یو متعدي ګناه وکړه، او یظلم نفسه، یا یو لازمی
یعنی متعدی نه، یو لازمی ګناه وکړه چې د ذاته پوری او یظلم نفسه یا په خپل ځان ظلم وکړو. ثم یستغفر الله، بیا الله جل شانو ته د توبه وباسي دغه طعمه چې غلا یې کړې ده او اوس په یو یهودي باندې غلا ورړی، نو یجد الله غفور رحیمه، الله جل شانه به د توبه قبول کړي او الله جل شانه بخونکی مهربان دی، معاف پې کړي. یا دا آیت مبارکه نازل شوی دی د حضرت وحشی ابن حرب رضی الله تعالی عنہ بارک، کم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تر حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ په غزوه احد کې شهید کړو. دا د هغه بارک دی چې هغه مشرک او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترې شهید کړو. نو ومن یعمل سوءا، چا چې یو مسلمان ته تکلیف ورسو، د حضرت حمزه شهید کو، او یظلم نفسه، یې په خپل ځان ظلم کړی، یعنی شرک کړی، مشرک هم دی او حضرت حمزه هم قتل کړی، متعدی ګناه هم کړی او لازمی ګناه هم کړی، خپل ګناه هم ده او بل هم قتل کړی، بل هم شهید کړی. ظلم دا شرک تم وایي. الله جل شانو قرآن کې فرمایي تقریبا په سورې لقمان کې وَإِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، چې دا شرک دا لوی ظلم دی. ظلم دا لفظ دا د شرک تفارم راځي. نو او یظلم نفسه، چا چې په خپل ځان من ظلم وکړو، یعنی هغه مشرک دا وحشي، بیا وروسته مسلمان شوی دا وحشي سو ظالم یعنی مشرک، او یعمل سوءا د یو متعدی ګناه هم کړی چې نبی علیہ السلام ترې قتل کړو حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ. نو که دی راشي ثم یستغفر الله، الله ته توبه وباسي، نو یجد الله غفور رحیمه، الله بخونکی مهربانه، توبه به قبول کړي. ښه، دا یو واقع شوی وه د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا په خپل د حضرت وحشي نه، وحشي بیا وروسته مسلمان شو، کله چې دی په مکه مکرمه کې غزوه احد شو په 3 هجری کې، مدینه منورې نه نبی علیہ السلام راغلو او د مکې مکرمې نه مشرکان راغلو. د احد په میدان کې د دې جنگ شو، صحابه کرامو ته یو عارضی شکست شو په هغې کې، او په هغې کې نبی علیہ السلام غاښونه مبارک هغه هم شهیدان شو. نبی علیہ السلام ته ډېر تکلیف رسېدلی او صحابو ته هم تکلیف رسېدلی، او د نبی علیہ السلام دا تره حضرت حمزه دی هم پکې شهید شوی و په دغه 3 هجری کې په غزوه احد کې. دا دغه وحشي چې د مکې مکرمې نه راغلی، وحشي ابن حرب، بیا وروسته مسلمان شوی، دا د شهید کړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام چې کله د مدینې نه لاړو مکې فتح کړه، نو دی وتښتېدو طایف ته چې اوس مې پرېږدي نه، د نبی علیہ السلام تره مې وژلی او ډېر ظلم یې پرې کړی و، غوږونه یې ترې پرې کړي وو، پوزه یې ترې پرې کړی وه، ژبه یې ترې ایستې وه، زړه یې ولې سینې ولې څیرلې وه، هر څه یې ترې ایستي وو، بهر هغې چقولي وو. نو دی چې لاړو طایف ته، بیا د طایف نه یو ډله هغه راتله د مسلمانۍ دپاره چې موږ مسلمانان شو. نو دی چې مسلمانان، نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې پیغمبر دی چې رحمت للعالمین دی، د هغه په دین کې چې څوک داخل شي نبی علیہ السلام ته بیا سم نه وي. حالانکه د منصوبه او پلانینګ دا و که چېرته طایف ته نبی علیہ السلام راغی، نو زه به بیا د طایف نه تختمه یمن ته، او د یمن نه به شام ته تختمه، یا د ایران علاقو ته به ځمه. خو چې کله دا خبره واورېده، نو راغی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواله، خپل ځان مکمل پټ کړی دی، او وی چې یا رسول الله زه ایمان راوړم، اشهد ان لا اله الا الله واشهد انک محمدا عبد الله ورسوله. یا رسول الله ما کلمو زه مسلمان شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل اوحشی انت، تو وحشی نه؟ هغه او یم یا رسول الله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل ټیک ته مسلمان زما مخې له مه راځه، ما ته خپل تره را یادېږي. بیا نبی علیہ السلام خپل ځان سره کېنو او ته ویې لږه واقع راته وکړه، زما ترخو و حمزة اسد الله و اسد رسوله، زما ترخو د الله ازمری و، هغه تا څنګه وجلی دی؟ دا څه چل کړو؟ ما ته واقع وکړه. نو حضرت وحشي رضی الله تعالی عنہ بیا هغه واقع ذکر کوله د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ، هغه چې په غزوه احد کې زما 2 کسان ټارګټ وو، حضرت علی او حضرت حمزه. زه لاړم په حضرت حمزه پسې، او چې مې وکتل د هغه د تورې نه سخت ویرېدم، هغه چې په کومه بهادرۍ سره
جنگېدو په غزوه احد کې نو زه ویرېدم نو بیا لاړم چې دا لږ ګران دی حضرت علي پسې به لاړ شم نو به حضرت علي پسې چې لاړم په الله مې د قسم په دواړو لاسو کې ورسره تورې وي او دواړو طرف ته شرنګار یې خطو د تورو وی ما وی چې حضرت علي هغه نن د چا په کنټرول کې هم نه دی هغه څوک نشي کنټرول کولی واپس رالم په حضرت حمزه پسې او یو ځای کې پټ شوم چې هغه څنګه تېرېدو په هغه لار باندې زه ورلم سترګې مې پټې کړې په پټو سترګو مې په ګزار وکړو په الله مې د قسم وي یېرېدم خبر شوی نه یم خو دومره تیز ګزار مې پې وکړو چې هغه توره د هغه نه داسې ووته چې یو ساس کې اینم زما په تور رانله بیا مې ورسره دا چلو کو سینه مې وله اوسېرله مسله مې وله وکړه هر څه مې ترې پرې کړه نبي علیه صلات وسلام مبارک بیا وفرمایل که ته خفه کېږي نه ما ته خپل تره رایادېږي زما مخې ته مه کښېنه حضرت وحشي وایي چې چېرته نبي علیه صلات وسلام مخې له بیا نه وم راغلی نبي علیه السلام وفات شو خو مخې ته به نه کېناستم شاته به کېناستم د نبي علیه صلات وسلام خپل تره رایادېدو نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا ډېر ګران کاري چې کله د انسان د کور نه څوک قتل شي او دی بیا خپل قاتل معاف کړي دا انتهایی مشکل کار دی او داسې لوی انسان حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ چې دا هغه قتل کول هغه پوره اسلام له شکست ورکولو ځکه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ څومره زورور کله چې په مکه مکرمه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې توره راغسته حضرت عمر چې زه نن پیغمبر قتل کومه او بیا راغی د خپل خور نه د خپل اوښې نه تلاوت واورېدو بیا وی چې اوس ځمه او اسلام قبلوم غټه واقعه تاسو به اورېدلي چېرته او راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په کوم کور کې چې و یو څو صحابو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره حضرت حمزه هم ورسره و خپل تره ورسره و نا صحابي راغی یا رسول الله بار عمر ولاړ دی توره ورسره ده توره ورسره ده او راغلی دی او ښکاري دی چې ډېر په غوسه کې دی نبی علیه صلات وسلام مبارک وفرمیل ښه عمر دی حضرت حمزه وی یا رسول الله ما ورپرېږده زه ورځم زه ګورم چې عمر نن څنګه توره چوتی د عمر مقابلې له حضرت حمزه وتو داسې انسان نو واقعي چې د هغه شهادت د انتهایی نقصان و دین اسلام ځکه نبی علیه صلات وسلام مبارک فرمایل چې زما شاته کښېنه زما مخې ته مه کښېنه زه رحمت للعالمین یما زما په زړه کې ډېر زیات رحم دی خو ما ته که خپل تره رایاد شو ته صحابي اوس زما ته مسلمان یې هسې نه چې زما زړه کې تا ته څه بل څه رانشي نو دا د هغې وحشي باره کې الله جل شانه دغه وحشي بیا په جنگ یمامه کې کله چې د یمامې د علاقې د هغې یو کذاب مسیلمة الکذاب چې د نبوت دعوی کړې وه نو دغه وحشي بیا په هغه پسې تللی و په جنگ یمامه کې او هغې مردار کړی و نو خپله قصه به یې کوله وایي قتلتو خیر الناس فی الجاهلیه وقتلتو شر الناس فی الاسلام ما په جاهلیت په زمانه کې چې زه جاهل هم نه پوهېدم د ټول نه بهترین انسان مې وژلی و او په دین اسلام ته چې کله رالم د ټول نه بدترین انسان مې بیا مړ کړو چې نبوت دعوی کړی و دا د هغې د کفارې دپاره یې دا چل کړو چې مسلمانان مې ډېر زیات خفه کړي حضرت حمزه مې وژلی و اوس مسلمانان له خوشحالو مه چې مسیلمة الکذاب یو نبي د دروغو د نبوت دعوی کړې وه یو کذاب و هغې قتل کړو الله جل شانو فرمای ومن یعمل سوءا دا هغې وحشي باره کې فرمای چا چې یو متعدي ګناه وکړه دا وحشي یادی چې د حضرت حمزه قتل کړو او یظلم نفسه یې په خپل ځان ظلم وکړو چې دا وحشي مشرک و اول ثم یستغفر الله بیا الله ته توبه وباسي نو یجد الله غفور رحیمه الله بخونکی مهربانه دی معاف پرې کړي ښه دا یوه خبره دویمه خبره هغه دا چې الله جل شانه یو انسان کله ګناه کوي دې نقصان چاتی نو الله جل شانه فرمایي کم انسان چې ګناه کوي کده متعدی ګناه کوي او کته یو لازمی ګناه کوي خو د دې ګناه هغه وبال په د باندې د دې نقصان د ته بل چاته څه نقصان نشي رسولی یو انسان که بل انسان قتل کی صحیح ده یو انسان که شرک کی په شرک باندې الله جل شانو ته څه نقصان رسولی شي نشي رسولی کده لس پیری وایي چې د الله شریکان شته بوتان دي پلان کې دي پلان کې دي دی خو الله ته څه نقصان نشي رسولی او کده یو متعدی ګناه کوي متعدی ګناه دا مطلب کده چاته یو مسلمان قتل کوي نو هغې خو قتل کو هغه ته به جنت ملو شي
اخو لاړو دغه مزیدي خود ځان تباه و برباد کو چې ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها چا چې یو مسلمان په قسم قتل کو دی به همیشه په جهنم کې پوهېږئ په دې خبرو باندې نه الله جل شانو فرمایي ومن یکسب اثما چا چې یو ګناه وکړه فانما یکسبه علی نفسه د دا ګناه په خپل ځان باندې وکړه بل چا ته خو نقصان نشي رسولی وکان الله علیما حکیما الله جل شانو همیشه پوهه دی او همیشه حکمت واله دی څه مطلب دا دی چې انسان د خپل زړه نه توبه وباسي نه الله جل شانو د دې زړه پرې توبه باندې پوهه دی چې دی صحیح توبه وباسي که صحیح نه وباسي نو علیما همیشه پوهه دی ستا د زړه په توبه باندې او حکیما ستا دپاره چې د توبه مقرر کړې ده د الله جل شانو د حکمت تقاضه ده الله دومره حکیم ذات دی که توبه نه وی زمونږ به څه حالت وی بیا مونږ به تباه و برباد شوي وی بیا دنیا هم تباه آخرت هم تباه و برباد دا ښه ده چې الله جل شانو توبه مقرر کړي بیا الله جل شانو فرمایي درېیمه خبره چې چا درېیمه خبره ده چې یو انسان ګناه وکړه په خپله باندې او ورتپي په بل باندې او بل غریب خبر نه یې ځان نه الله جل شانو فرمایي چې دې څه ګناه ده ومن یکسب خطیئة چا چې یو خطا وکړه او اثما یو ګناه وکړه ثم یرمی به بې ورتپله دغه ګناه ثم یرمی رما یرمی وی اشتل وما رمیت اذ رمیت ولكن الله رما ثم بیا یرمی به ویشتو په دې ګناه باندې یعنی وروي تپله دا ګناه بریئن په یو ناخبره انسان باندې په یو پاک انسان باندې نو فقد احتمل د بوج چوت کو بهتانن د بهتان دی ته وي چې یو غلط کاری او ته د هغې نسبت داسې یو انسان ته وکړي چې هغه غلط کار نه کړی دا انتهایی لویه درجه د دروغو ده انتها د دروغ فقد احتمل بس دا چوته کړه بار یې کړه بهتان و اثما مبینه او ډېره لویه ګناه دا بهتان دا اشاره ده د دنیا سزا ته او اثما مبینه دا د آخرت سزا ته الله جل شانه اشاره کوي خطیئة او اثما هلته سوءا او یظلم نفسه هغې تشریح مې ورته وکړه خو یو یې خطیئه یو یې اثم پوهېږې په دې باندې مفسرینو حضراتو په دې کې ډېر بحث کړی چې اسم څه ته وایي اثم ګناه ته خطیئه خطا ته نو وایي چې یاره کومه وړه ګناه یې هغې ته خطیئه وایي کومه غټه ګناه یې هغې ته اثم وایي مختلف تشریحات دي بعضې وایي چې کومه د کړي د خپل ځان ته نقصان یې هغې ته خطیئه وایي او چې متعدي هغې ته اثم وایي مختلف تشریحات دي او زما په خیال چې بهترینه خبره به دی چې دې داسې تشریح وکړی شي ومن یکسب خطیئة چا چې یو کار داسې وکړو چې د هغه د په والنټیر کې نه و مطلب دا دی انوالنټري ایکشن مونږ چې ورته وایو غیر اختیاري یو کار داسې چې غیر اختیاري هغې ته خطیئه وایي خطا او اثم ګناه هغې کار ته وایي چې د په اختیار کې الله جل شانو فرمایي د یو خطا وکړه یا یو ګناه وکړه او بیا په بل ورتپي خطا دا مطلب یو سړی روان دی په ګاډي کې او اکسیډنټ یې وکړه څوک یې مړه کړه او بیا په بل ګاډي والا باندې